دا د کندهار عامه کتابتون دی چې د بیلابیلو برخو اړوند 14,000 جلده کتابونه لري. دغه کتابتون ته هره ورځ لسګونه ځوانان چې زیات یې د ښوونځي زده کوونکي او د پوهنتونونو محصلین دي د مطالعې لپاره ورځي. د کندهار د عامه کتابتون مشر عبدالصمد ستري وایي په کندهار کې ټول 143 بابه کتابتونونه شتون لري چې د کندهار عامه کتابتون تر ټولو غني دی او د اسلام، تاریخ، ادبیاتو او انجنیري کم پیدا کېدونکي کتابونه لري. ستري وایي هره ورځ د کندهار عامه کتابتون ته تر 40 پورې ځوانان د ازادي مطالعې لپاره ورځي. عامه کتابخانه چې موږ یوه دانه لرو په کندهار کې، موږ تقریبا د 14,000 جلدو په شاوخوا کتابونه لرو چې هغه په بېلابېلو برخو کې دي، چې هغه زیات کتابونه په هغه برخه کې موږ لرو تقریبا 4-5 برخې دي چې هغه اسلامیات دي، منثور ادبیات دي، منظوم ادبیات دي، تاریخ دی. د دې تر څنګ نورې برخې موږ لرو، لکه ناول برخه ده، مثلا لنډې کیسې دي، طب برخه ده، انجینري ده، داسې د ټولو هره برخه کې موږ خپل کتابونه لرو. خو هغه څو برخې چې موږ هغه ډېر قوي دي، په هغه کې موږ زاړه کتابونه هم لرو چې په کندهار کې په نورو کتابخانو کې بیخي یا به پیدا کېږي بیخي یا به بیخي نه پیدا کېږي، داسې شیان موږ لرو. د کندهار عامه کتابتون ته د مطالعې لپاره ورغلي زده کوونکي وایي د انټرنیټ د شتون سره سره بیا هم کتابتون ته ځي او مهم معلومات ترلاسه کوي. د پخوا په پرتله اوس ځوانان د مطالعې سره شوق ډېر شوی دی، که څه هم په فیسبوک او ګوګل دغه انټرنیټ کې د کتابونو معلومات ډېر شته، خو بیا هم په فزیکي ډول د کتابو څخه موږ ضرورت لرو او موږ د کتابو څخه هم کار لرو اخلو. نن سبا په ځوانانو کې د مطالعې فرهنګ عام شوی دی، تقریبا زیات ځوانان د مطالعې سره شوق لري، که څه هم انټرنیټ شتون لري. په انټرنیټ کې دوی کولی شي کتابونه سرچ کړي، خو په فزیکي ډول د کتاب مطالعه کول دوی ډېر علاقمند دي ورته، او نن سبا د مطالعې علاقه په ځوانانو کې ډېره سوې ده. د کندهار ښار ترڅنګ د دغه ولایت په سپین بولدک، ژړۍ او پنجوایي ولسوالۍ کې هم د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست او لیکوالانو له لوري کتابتونونه جوړ شوي چې د ورځې ګڼ کسان د ازادي مطالعې په موخه ورځي.